سلامونه. ولسمشر غني د سولې خبرو د بریالي کېدو لپاره یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. هغه د پکتیا د ولایتي شورا پر مرستیال برید غندلې او دا د ترهګرو او جنایتکارانو کار بللی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وايي قطر کې د حکومت او طالبانو د تماس ډله نن هم پر طرز العمل بحثونه کوي. د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم د تماس ډله نه ده توانېدلې چې طرز العمل بشپړ کړي. د پکتیا ولایت د امنیت آمر شهید شوی. ځایي چارواکي وايي پر نوموړي برید هغه مهال وشو چې د امنیتي ځواکونو پر پوستې د برید د مخنیوي لپاره مرستې ته روان وو. پاکستان وايي چې د سوداګرۍ د ودې په موخه ډیورنډ فرضي کرښې سره نږدې سوداګریز مرکزونه جوړوي. یو شمېر افغانانو د پاکستان اقدامات پر ډیورنډ فرضي کرښه غیر قانوني تحرکات بللي دي او د بشري حقوقو څار ډلې پر تذکیرو د میندو نوم لیکل لویه لاسته راوړنه بللې ده. د دغې ډلې مشرې ویلي دي چې له دې پریکړې سره به په بېلابېلو برخو کې میرمنو ته اسانتیاوې برابرې شي.